ویښتو د تور سپینېدلو په وجوهاتو باندې خبرې کوو. خو اول موږ ته پکار ده چې موږ د دې خبرې زده کړه وکړو چې زموږ ویښتو ته او زموږ څرمنې ته دا تور رنګ څوک ورکوي. زموږ په وجود کې داسې څه شی دی چې هغه زموږ ویښته تور ساتي. د دې دپاره زموږ په وجود کې د څرمنې لاندې خاص خلیات لګېدلي دي، یعنې کې سیلز لګېدلي دي چې هغوی ته میلانوسایډس وایي. دغه میلانوسایډس میلانین پیدا کوي، کم چې پروټین دی. په یو وجود کې چې څومره زیات میلانین پروټین پیدا کیږي نو هغومره د دې سړي د څرمنې او د ویښتو رنګ تور وي. اوس ویښته ولې سپینېږي؟ ویښته د ویښتو سپینېدلو ډېر زیات وجوهات دي. د ځینې مشهوره وجوهاتو باره کې به موږ نن خبرې کوو او د دې سره سره د دوی علاج به هم تاسو ته ښایو. په ځوان عمر کې چې سړی کله د 20 کالو وي یا د 25 کالو وي نو د سړي ویښته سپین شي. د دې څه وجوهات دي او چې سړی کله بوډا کیږي نو په دې وخت کې ویښته ولې سپینېږي، په دې باندې به هم خبرې کوو. راځو اول په دې باندې چې سړی د بوډاتوب عمر ته ورسي نو د هغه ویښته سپین شي. دا څنګه؟ د هر یو سیل د هرې خلیې چې کوم عمر دی هغه کلکولیټډ دی. هر یو سیل خپله ژندګي تیری او بیا خپل کار پرېږدي. نو چې سړی کله بوډا کیږي دغه میلانوسایډس چې کوم دي دا خپل کار ورو ورو پرېږدي او میلانین پیدا کېدل په وجود کې کم شي. د دې د وجې نه ویښته سپین شي. دا ټولې خبرې چې کمې د بوډاتوب په حواله دي دا ټولې خبرې موږ په جیرونټالوجي کې سټډي کوو. بیا د هغې نه بعد چې کم ځوان عمره خلک دي د هغوی ویښته سپینېږي د هغې شاته هم ډېر وجوهات دي. اول چې کومه مشهوره وجه ده هغه جینټکس دی، یعنې کې د هغه جینز دي. که چېرته د یو انسان مور او پلار ویښته په ځوانۍ کې سپین وي نو ممکنه ده چې د هغه ویښته به هم په ځوانۍ کې سپینېږي، ځکه چې د دې ویښتو او د دې څرمنې د رنګ دپاره موږ سره 3 ایلیلز ذمه دار دي. اوس که دغه 3 ایلیلز یو انسان ته په ریسیسیو حالت کې ورسېدل نو په ده کې به کم میلانین پیدا کیږي، د ده د څرمنې کلر به هم فیر وي او د ده ویښته به هم د تورو نه کم وي، مینځ لا به خړ وي، لا به سپین وي او یا به سره وي. دغه ټول فینوټایپس مطلب دا چې د څرمنې او یا د ویښتو دا کلر به بیل شوی وي. چې څومره میلانین کم پیدا کیږي دومره به هغه سړی د سپینوالي طرف ته ځي او څومره چې میلانین زیات پیدا کیږي دا سړی به هومره د توروالي طرف ته ځي. که چېرته دا ویښته د جینټکس د وجې نه د جینز د وجې نه سپین پیدا کیږي نو د دې علاج نشته، او که چېرته د دې علاج دی نو هغه هم جین تراپي دی، کم چې ډېر زیات قیمتي دی. دویمه چې کومه وجوهات دي د ویښتو د سپینېدلو په هغې کې موږ سره سټرس دی. کم سړی چې ټینشن زیات اخلي یا هغه ته د ګیس ټربلز وي یا د هغه های بلډ پریشر وي نو د دې په وجه باندې هم د سړي ویښته سپینېدی شي. لا د سړي چې کم اپیټایټ دی، بوک دی، لوږه ده، هغه کله کمیږي کله زیاتیږي نو د هغه نیوټریشن چې کم دی هغه غذایت نه پوره کیږي، هغه په وجه باندې د میلانین پروټین چې کم پروډکشن دی هغه په باډي کې کم شي او د ده ویښته سپین شي. آټو ایمیون ډس آرډرز دي. آټو ایمیون ډس آرډرز هغه بیماری دي کمې کې چې زموږ په وجود کې WBCs یعنې کې سپینه وینه زیات شي او هغه زموږ د وجود خپل سیلز په خوړلو باندې شروع وکړي. مینز دیټ چې WBC زیاتې شي او هغه دغه میلانوسایډس په خوړلو باندې شروع وکړي نو چې سیلز میلانوسایډس کم وي کم میلانین پیدا کیږي او وجود د څرمنې رنګ او د ویښتو رنګ په سپینېدو شروع کړي. او د دې سره سره تایراید ګلینډ کم چې زموږ دی هغه تایروکسین پیدا کوي. چې څومره زیات تایروکسین پیدا کیږي دومره د وجود میټابولیزم یعنی کې په وجود کې ریاکشنې زیاتیږي. اوس که چېرته هایپر تایرایډزم وي
که چېرته زیات تایروکسین پیدا کیږي د هغې د وجې نه به هم میلانین پروډکشن کمیږي او ویښته به سپینیږي او که چېرته تایروکسین کم پیدا کیږي د هغې د وجې نه به په میټابولیزم باندې اثر پرې وځي او د ویښتو رنګ به سپینیږي. ویټامین B12 یو داسې ویټامین دی چې هغه د ویښتو په تورولو کې ډېر غټ کردار لوبوي. که چېرته په یو انسان کې د ویټامین B12 کمی وي د ده ویښته به هم سپین وي. او د دې سره سره ډېره غټه وجه دا ده چې سړی د سټرس د وجې نه په سموکینګ باندې سر شي. د دې سموکینګ هم ډېر لوی کردار دی. په سګرټ سموک کې 4,000 نه زیات ډینجرس او یا چې کوم موږ ورته هایلی ډینجرس سبسټانسز وایو 4,000 نه زیات هایلی ډینجرس سبسټانسز دي. نو په هغه کې یو نه یو یا تر زیات چې کوم دي هغه زموږ په صحت باندې منفي اثرات غورځوي. نو په هغوی منفي اثراتو کې یو د ویښتو سپینوالی هم دی. د دې علاج د ویښتو د سپینېدلو علاجونه چې کم سیز سره د دوی دا ډس آرډر انسان ته راځي، اول خو سړي ته پکار ده چې سموکینګ نه کوي یا که جینیټیکلی وي نو په دې باندې هم ډېر زیات سټرس نه اخلي ځکه چې سټرس هم تعلق دی د ویښتو د سپینېدلو سره. او یا د دې سره سره چې کم وجوهاتو نه دا ویښته سپینېږي هغه وجوهات ترک کړي. او که چېرته د نیوټریشنل ریکوایرمنټس خبرو وکړو نو انسان ښه خوراک کوي، هغه سامان خوري په کم کې چې ویټامین B12 وي. او یا د دې سره سره خپلې اوبه بدلې کړي. که چېرته په ځوانۍ کې دا جینیټیک ډس آرډر هم نه وي او د هغې سره سره دا کم وجوهات چې کم موږ وښودل په دې کې یو وجه هم نه وي د انسان سره د ویښتو د سپینېدلو، نو هغه ته پکار ده چې هغه خپلې اوبه بدلې کړي او لا خپل شیمپوز چې کوم دي یا نوره واش ډیټرجنټس چې کوم دي هغه بدل کړي. مننه جي. د مشهور ساينس پوه نیوټن په حواله معلومات حاصلول غواړئ نو دلته کلیک وکړئ. که چېرته تاسو د مریخ په حواله معلومات حاصلول غواړئ نو دلته کلیک وکړئ او دلته وګورئ چې لایټ ایر یعنې کې رڼایز کال څه شی دی.